د اوس ځواک کارول. لیکوال اکهارت توله، ژباړه کریم حیدري. لومړی څپرکی: شتون او زړه روښانېدل. د ژوند له بېشمېره شکلونو چې د زیږد او مړینې ترمنځ منحصر دي، یو بل ابدي او تلپاتې ژوند هم شته. ډېری خلک د دې ژوند تعریف ته د خدای نوم اخلي. زه ورته شتون وایم. د شتون کلمه کوم شی نه تعریفوي، خو د یوې پرانیستې محتوا دلالت کوي. نالیدونکې لایتناهي وجود ته نه محدودوي. ناممکنه ده چې په ذهن کې انځور کړو. هیڅ څوک د بشپړ شتون درلودنې ادعا نشي کولی. دا یوازې ستاسې حضور دی او سملاسي د احساس په توګه ستاسې په اختیار کې دی. نو د شتون کلمې او د شتون تجربې ترمنځ یوازې د یو کوچني ګام واټن پروت دی. شتون نه یوازې مخکې دی، د هر شکل په منځ کې دننه په ژورو کې هم دی، چې نه معلومېدونکی او نه ماتېدونکی برخه ده. معنا ده چې همدا شیبه ستاسې په رښتینې ځان کې ژور پروت، ستاسې په واک کې دی. خو په دې حالت کې مه اوسئ چې څرنګه یې په ذهن کې وساتئ. د پوهېدو هڅه یې لا مه کوئ. هغه وخت پرې پوهېږئ چې په ذهن کې مو سکون وي. کله چې حضور لرئ او پام مو بشپړ او په کلکه اوسته وي، شتون حسېدی شي، خو پوهېدنه یې د ذهن له لارې هېڅکله ممکنه نه ده. پر شتون بیا پوهېدنه او سرخلاصي حالت کې پاتې کېدنه د زړه روښنایي ده. د زړه روښنایي کلمه د خارق‌العاده لاسته راوړنې مفکوره ذهن ته راولي او نفس غواړي وضعیت همداسې وساتي. خو دا له شتون سره ستاسې د یوازې کېدو طبیعي حالت دی. د هغه څه سره چې اندازه یې نه کېږي او له منځه نه ځي، د اړیکې نیولو حالت دی. داسې څه چې هم تاسې یاست او هم ستاسې نه لوی دی. د خپل اصلي طبیعت موندنه تر نوم او شکل ور وړاندې ده. د دې اړیکې نه حسول د بیلتون تخیل ته لار پرانیزي. له ځان او له تاسې چاپېر نړۍ نه بیلتون. بیا ځان په هوش یا بې خودۍ کې د یوازیتوب یا ټوټه بولي. ویره سر اوچتوي. دننه او بهر شخړه په معمول بدلیږي. تر ټولو لوی خنډ د خپلې رښتینې اړیکې په لار کې له ذهن سره خواخوږي ده چې اجباري فکر منځته راوړي. د فکر دوام دردونکی رنځ دی، خو زموږ ورته پام نه وي په دې چې ټول دا رنځ ګالي او عادي خبره ورته معلومیږي. په مغزو کې دا دوامداره غږ مو نه پرېږدي چې له شتون سره نه پرې کېدونکې هوسا فضا ومومي. تر څنګ په ذهن کې یو کاذب بدن جوړیږي چې ویره او عذاب خوروي. له ذهن سره خواخوږي د محتوا نمور کولو، انځورونو، الفاظو، قضاوت او تعریف یوه خړه پرده رامنځته کوي چې ټولې رښتینې اړیکې پرې کوي. دا پرده ستا او ستا د ضمیر ترمنځ، ستا او بل انسان ترمنځ، ستا او طبیعت ترمنځ، ستا او خدای ترمنځ راځي. د فکر دا پرده د بیلتون تخیل رامنځته کوي. داسې تخیل چې ته جلا او ځان دې جلا یا پردی وي. بیا تاسې هغه واقعیت هیروئ چې له ظاهري بدن ور وړاندې پر بېلابېلو شکلونو سربېره تاسې یوازې یو کس یاست. ذهن که سم وکارول شي یوه پیاوړې وسیله ده. ناسمه کارونه یې ناوړه پایلې لري. خو که خبره سمه ووایو، تاسې ذهن ناسم نه کاروئ، اصلاً یې نه کاروئ. دا ذهن دی چې تاسې کاروي. همدا ناروغي ده. داسې باور وکړئ چې تاسې په خپله ذهن یاست. همدا ناسم تخیل دی. وسیلې تاسې په خپل منګول کې نیولې یاستئ، لکه پیریان چې سړی ونیسي او پر ځان پوه نشي او داسې بویه چې په خپله سړی پیری دی. د خپلواکۍ پیل هغه مهال دی چې پوه شئ تاسې پیریان یعنې فکر کوونکي نه یاستئ. دا پوهاوی به د پیریانو په پیژندلو کې مرسته درسره وکړي. هغه شیبه چې تاسو فکر کولو ته کتل پیل کړئ، د هوش یو لوړ پړاو فعالېږي. له ذهنه د ځان خلاصون. زیری دا دی چې تاسې ځان د خپل ذهن له بنده خلاصولی شئ. دا یوازینی رښتینې خپلواکي ده. لومړی ګام همدا شیبه جګولی شئ. هغه غږ ته غوږ شئ چې په سر کې مو دی. څومره ډېر چې کولی شئ غوږ شئ. ځانګړی پام بیا ځلې فکرونو ته وکړئ. هغه زاړه کسټونه یا سیډیانې چې له کلونو راهیسې ستاسې په مغزو کې سندرې وایي. فکر کوونکي ته له کتلو مې همدا مقصد دی. معنا ده چې په خپل سر کې غږ ته د یو شاهد په توګه غوږ کېږدئ، خو حاضر اوسئ. کله چې هغه غږ ته غوږ ایږدئ، په اورېدو کې یې بې پرې اوسئ. مقصد دا چې قضاوت مه کوئ. هغه څه چې اورئ مه یې محکوموئ او قضاوت پرې مه کوئ.
په دې چې قضاوت ثابتوي دا غږ له شاتنۍ دروازې بیا راغلی. ډېر زر به مو پام شي غږ هلته دی او زه یې دلته اورم یا وینم. په خپل ځان دا ډول پوهېدل او خپل حضور احساسول فکر نه دی، دا له ذهن څخه ور وړاندې راپورته کیږي. نو کله چې تاسې فکر ته غوږ ږدئ نه یوازې د فکر په اړه خبرېږئ، د فکر شاهد په توګه پر ځان هم خبرېږئ. د هوش یو نوی اړخ رامنځته شو. کله چې فکر ته غوږ ږدئ د هوش شتون حسوئ چې ستاسې دننه ځان دی، له فکر ور وړاندې او د فکر لاندې. وروسته فکر پر تاسې تپلی خپل اختیار له لاسه ورکوي او محوه کیږي، په دې چې تاسې خواخوږي ورسره نه کوئ او انرژي نه ورکوئ. دا د جبري فکر د پای پیل دی. کله چې یو فکر محو شي تاسې د ذهني تسلسل پریکون تجربه کوئ. لومړی دا پریکون لنډ وي، ښایي یو څو ثانیې، خو وروسته ترمنځ یې دا واټن اوږدېږي. کله چې دا واټن رامنځته کیږي یوه ځانګړې هوساینه او سکون احساسوئ. دا ستاسې د طبیعي شتون سره د یو ځای کېدو لومړی پړاو دی چې تر اوسه ستاسې ذهن هغه تیاره کړی و. په تمرین سره د هوساینې او سکون حس ژورېږي. په اصل کې د ژورې تلې بیخي نه معلومیږي، تر څنګ یې تاسې د خلاصون خوند حسوئ چې د شتون له ژورو رابرسېره شوی. په دې حالت کې ستاسې دننه پیوستون ویښیږي، تر هغه ډېر ویښیږي چې د ذهن خواخوږۍ په حالت کې وي. تاسې بشپړ پکې حاضر یاستئ، تر څنګ یې د انرژۍ خوځېدونکې لړۍ راپورته کیږي چې فزیکي بدن ته ژوند وربخي. چې څومره په بې ذهنۍ کې ژور لاړ شئ د سپېڅلي هوش حالت مومئ. په داسې حالت کې تاسې خپل شتون په دومره جدي او خوندوره بڼه حسولی شئ چې ټول فکرونه، احساسات، فزیکي بدن او ټوله بهرنۍ نړۍ یې پرتله عادي او نامهمه بریښي. دا ځان غوښتنه نه، له ځان تېرېدنه ده. تاسې له پخوانۍ ځان غوښتنې ور وړاندې بیایئ. حضور په کلکه ستاسې دی، خو په عین وخت کې ستاسې نه لوی دی. د دې په ځای چې د فکر کوونکي ننداره وکړئ، تاسې د ذهن په لړۍ کې واټن راوستلی شئ. په ډېره سادګۍ سره د خپل پام تمرکز حاضر ته کړئ. یوازې د اوس شیبې نه بشپړ ځان باخبره کړئ. دا کار ډېر راضي کوونکی دی. په دې ډول تاسې خپل هوش د ذهن له فعالیت لرې کوئ او د بې ذهنۍ واټن رامنځته کوئ. په دې حالت کې بې له دې چې فکر وکړئ تاسې په لوړه کچه ویښ او باخبره یاست. دا د تعمق یا میډیټیشن اصل دی. په خپل ورځني ژوند کې دا تمرینولی شئ. هر ورځنی فعالیت چې معمولاً د پایلې لپاره وسیله ده، همدا فعالیت په پایله بدلیدی شي. مثلا کله چې د کور یا کارځي په زینو یا پوړیو کې کښته پورته کیږئ، په ځیر سره هر ګام، هر حرکت ته پام وکړئ. ان خپلې ساه ته پام وکړئ. په بشپړه توګه په حاضر کې اوسئ. یا هم کله چې لاس مینځئ، هر حس ته چې له دې کار سره تړاو لري پام وکړئ. د اوبو غږ او احساس ته، د خپلو لاسونو حرکت ته، د صابون بوی او داسې نور. یا کله چې خپل موټر ته ننوځئ، د وره له بندولو سره یو څو ثانیې صبر وکړئ او د خپلې ساه خوځېدو ته پام وکړئ. د حاضر په چوپتیا او ځواکمن حس ځان خبر کړئ. په دې تمرین کې یوه ضروري تله شته چې خپله بریا پرېوتلی، او هغه هم د ننه هوساینې کچه ده چې تاسې یې حسوئ. د زړه روښانتیا په بهیر کې تر ټولو مهم ګام له ذهن سره د پریکون زده کولو چم دی. هر ځل چې تاسې د فکر په لړۍ کې واټن راولئ، ستاسې د هوش د رڼا وړانګې روښانیږي. یوه ورځ به د خپل ذهن پر غږ داسې خاندئ لکه د ماشوم په کړو چې کله سړي ته خندا ورځي. په دې معنا چې نور به د ذهن محتوا تاسې ته جدي نه وي، ځکه د ځان په اړه احساس به مو نور په هغه پورې تړلی نه وي.